پټه وخه به دې پخ کړي ټیبر به دې پکې چوري چټنی مټی به دغه ځان نه سکړي. په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وکړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ به درې روزې تا د پاره ونیسو. دواړه خدای جوړ کړ، دواړو روزه ونیوه. چې روزه ونیوه چې ماښام شو دروازه کې आवाज شو حضرت علی د روزه ماتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړیو. دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي. ادوارو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټول چت کو غیله بار ور د چا غنی کبه وکي مولا به وکي یا به پیر صاحب وکي یا به ګیراور صاحب وکي یا به اتی صاحب وکي د چا مور به وکي زبردست وکم. سباله بیا رو جګړه بنهاره چې بیا رو جګړه چې ماخامې بیا څه قجوري وغیرہ تیاری کړی. بیا دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو د روټای درکم نه لګي. بیا حضرت علی ار سوچت کو باره و بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا سکه مونږ به نه خورو. نه فاطمه وکنه خاتون جنت وکنه مونږ به د خپل انبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دي ته بده څه وکي تاسو په ایمان وای ها زه به وکم تاسو به وکئ. په درې مورز بیا روزه شو چې بیا روزه شو چې بیا ما خام تیارې وکړو. بیا دروازه کې आवाज شو چې اسیران یو د روټای درکم نه لګي. بیا سوچت کوو قرآن راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قرآن راغی چې دا په وفای په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ به شر په ټوله دنیا خور او بیا روټي وخورله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې. او بیا ورته وایي څه انما نطعمكم لوجه الله روټایم خدای د پاره در باندې وخورله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بدل دې نه غواړو نه شکریا در نه غواړو خدای د پاره در باندې. نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره. اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې به دا سروي کوي څوک به چای پاتې نشي څوک به روزه ماتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به الله ونیسي. دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د ملک د پاکستان شریف ډلې هشتا ځان سره جیب کتری بوزي دی ورته ناشتي او